سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونو ته د مولا عبدالغني برادر د دفتر رئیس وایي ISI په 2020 کال کې د اغزان تار غځولو کې همکاري غوښتې وه. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال د دفتر رئیس وایي په 2020 کال کې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال د ISI رئیس له اسلامي امارت غوښتي و چې ځواکونه پر ډیورن کرښه د اغزان تار غځولو مخه ونه نیسي، خو مولا عبدالغني برادر ورته ویلي و چې هغوی تاسې ته په خپله ژبه ځواب درکوي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د دفتر رئیس عبدالله اعظم د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د 2020 کال د جون پر 3 نیټه په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال د پاکستان د استخباراتو د هغه محل رئیس فیض حمید له اسلامي امارت سره د لیدو پر مهال له مولا عبدالغني برادر وغوښتل چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزان تار غځولو پر ضد وسلوال مخالفت ودروي. د نوموړي په وینا دغه لیدنه د رسمي مذاکراتو تر پای ته رسیدو وروسته ترسره شوې وه چې فیض حمید پکې د اسلامي امارت له جګپوړي استازي مولا عبدالغني برادر سره په انفرادي ډول خبرې کړې وې. عبدالله اعظم وایي فیض الله حمید وویل چې موږ پر کرښه د اغزان تار تیرول بشپړ کړي، خو په بهرمچا ولسوالۍ کې د اسلامي امارت مخالفت کړی دی او شاوخوا 1500 کسان راټول شوي دي او پر پاکستاني ځواکونو ډزې کوي. نوموړی وایي چې فیض حمید غوښتنه وکړه چې ملا یعقوب ته ووایي څو مجاهدینو ته سپارښتنه وکړي چې ډزې ونه کړي. د عبدالله اعظم په وینا د اسلامي امارت استازي د دغې غوښتنې پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی و. د نوموړي په وینا مولا عبدالغني برادر فیض حمید ته وویل زه د سیاسي چارو مسؤول یم، خو دا خبره نظامي اړخ لري، هغوی به په خپله ژبه ځواب درکړي. عبدالله اعظم لیکي چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوې وه چې اسلامي امارت لا هم د نړیوالو ځواکونو پر ضد په جګړه بوخت و او د ډیورن کرښې د اغزان تار موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پام وړ جنجال بلل کېده. د نوموړي په وینا د افغانستان د پخواني حکومت په حضور کې پاکستان وتوانید چې د اغزان تار پروژه بشپړه کړي. عبدالله اعظم همدغه راز یادونه کوي چې د همدغې شپې په ترڅ کې فیض حمید د دوحې په جومات کې د دوی په امامت لمونځ کړی و.